बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو ټول زما سلام واخلئ په دې امید باندې چې ټول به روغ او جوړ یئ. نن بیا حاضر یما د یو بل کلاس سره او نن چې زمونږ کوم کلاس ته هغه دی په کووډ-19 باندې. نن به تاسو ته په دې کلاس کې ښایمه چې کووډ-19 څه شی دی او د کووډ-19 سره مونږ ته یوه خبره بله هم کیږي په هدایات کې، هغه د SOPs. نن به په دې کلاس کې SOPs او کووډ-19 دا هم وپیژنئ او ورسره به هغه خبرې کومې چې نن سبا په خبرونو کې ډېرې راځي مونږ یې ډېرې اورو خو مونږ په هغې باندې نه پوهیږو. نو دغه ټولې خبرې تاسو هم په دې کلاس کې زده کولی شئ. اولنۍ خبره مونږ کوو، مونږ چې کوم څیز ډېر وینو، کووډ-19. د کووډ-19 څه مطلب دی؟ کووډ-19 مطلب دی د COI مطلب. د COI مطلب دی کرونا وایرس او د D مطلب دی ډیزیز، یعنی ډیزیز وایي بیماری ته. او 19 چې کوم ورسره دی نو دا بیماری په 2019 کې راغلی ده. د هغې په وجه باندې دې سره 19 هم راځي. کووډ-19 د دې مطلب شو کرونا وایرس ډیزیز. داسې دې سره یوه تړلې خبره کیږي چې SOPs هم فالو کوئ. نو د SOPs ابریویشن چې کوم دی هغه دی سټینډرډ آپریټینګ پروسیجر. SOPs سټینډرډ آپریټینګ پروسیجر. ها داسې تاسو ګورئ، کرونا وایرس یعنی کووډ-19 has become a pandemic. کرونا وایرس د خورېدو والا وبا ده. د پینډیمک مطلب چې کوم دی، پینډیمک هغه بیماری ته وایي کومه بیماری چې په تیزۍ سره په معاشره کې خورېږي، هغې ته په انګلیش کې وایي پینډیمک. کرونا وایرس has become a pandemic. کرونا وایرس د خورېدو والا وبا ده. بل ګورئ، کووډ-19 started spreading from the Chinese city Wuhan. کرونا وایرس د چین د ښار اوهان نه شروع شوې ده. یعنی د کرونا وایرس چې دا کومه بیماری د کوم وایرس دی، دا اوهان په چاینا یو سیټي یعنی د چاینا یو ښار دی، د هغه ځای نه خوره شوې ده. دا د هغه ځای نه شروع شوې ده. کووډ-19 started spreading from the Chinese city Wuhan. کرونا وایرس د چین د ښار اوهان نه شروع شوې ده. یعنی دا بیماری د چین د ښار د اوهان نه شروع شوې ده. Thousands of people have died from the COVID-19 so far. تر اوسه پورې د کرونا وایرس نه تر زرګونو خلق مړه شوي دي. Thousands of people have died from the COVID-19 so far. د so far مطلب دی اوسه پورې، یعنی تر اوسه پورې د کرونا وایرس نه تر زرګونو خلق مړه شوي دي. People with the COVID-19 are being quarantined. د کرونا وایرس نه چې کوم خلق متاثره کیږي هغه جدا ساتل کیږي. یعنی د کوارنټاین مطلب دی د یو بیماری نه د یو وبا نه ځان بچ ساتل. په کوم ځای کې چې ځان بچ ساتي هغه ځای ته وایي کوارنټین. People with the COVID-19 are being quarantined. د کرونا وایرس نه چې کوم خلق متاثره کیږي هغه جدا ساتل کیږي، یعنی په یو ځان لځای کې بندولی شي. داسې ګورئ، the symptoms of COVID-19 are fever, cough, tiredness and difficult breathing.
د کرونا وایرس علامات تبه، زکام او په ګرانه سره ساه اخیستل دي. The symptom of COVID-19 are fever. fever تبې ته وایي. د کاف مطلب دی زکام. ټایډنس یعنی ستړیوالی. او په ګرانۍ سره بریتینګ وایي ساه ته، یعنی په ګرانۍ سره ساه اخیستل. کرونا وایرس علامات تبه، زکام او په ګرانۍ سره ساه اخیستل دي. The entire world is fighting against the COVID-19 disease. ټوله دنیا د کرونا وایرس پر ضد جنگ کوي. The entire world is fighting against the COVID-19 disease. لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ما وویلي چې ډیزیز وایي بیماری ته، او په دې کې دا انټایر چې کوم دی دا ټوله، یعنی ټوله دنیا د کرونا وایرس پر ضد جنگ کوي. ها او داسې ګورئ، wear your face mask. فیس ماسک واچوه. ویر وی اچولو ته، لکه څنګه چې مونږ وایو کپړۍ واچوه، بوټان واچوه، سپلۍ واچوه، نو هغې اچولو ته وایي ویر، او فیس وایي مخ ته، او ماسک دغه شی دی تاسو یې چې وینئ. ویر یور فیس ماسک. فیس ماسک واچوه. بل داسې خبره چې کومه کیږي وایي آر یو ناٹ ویرینګ ماسک. تا ماسک ولی نه دی اچولی. Why are you not wearing mask? تا ماسک ولی نه دی اچولی. Wash your hands again and again. خپل لاسونه بار بار وینځه. Wash your hands again and again. خپل لاسونه بار بار وینځه. زمونږ د نن کلاسو په کووډ-19 باندې تر دې ځای پورې، او د کووډ-19 سره چې کومې تړلې خبرې وي هغه مو پکې هم وکړلې. زه پوره امید کوم چې تاسو به په کووډ-19 باندې پوه شوي یئ. مال راکړئ تر د بل کلاسه پورې اجازت، چرته چې هم یې ښاد، آباد او بریالي اوسئ.